د حمید خراساني موضوع ولې جنجالي شوه او څنګه یې طالبان په دوه ډلو وویشل او د هغه طرفدارانو څنګه ولې طالبانو ته اخطارونه ورکړل. ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. حمید خراساني د جمهوریت په وخت کې په ستر لنډغر مشهور و. هغه ټولو پښتنو ته په ښکاره کنځلې کولې، د هغه عمده کارونه اختطاف کول، غلا کول او له خلکو باج اخیستل و. هغه د افغانستان ملي بیرغ ته هم اور اچولی و چې بیا د ملي امنیت لخوا څخه ونیول شو او هغه بخښنه وغوښتله او هغه وخت کې هم هغه د طالبانو تر ټولو سخت مخالف و. کله چې امارت اسلامي راغلو هغه طالبانو سره یو ځای شو او طالبانو هم هغه ته او د هغو کسانو ته امارات کې دندې ورکړې، خو وخت نه وخت هغه شکایتونه کول. په دې وروستیو کې هغه څلورم واده وکړ او په واده کې یې ټولې دولتي موټرې وې چې د هغه د واده په اړه پراخ غبرګونونه راپورته شول او طالبان هم په دوه ډلو وویشل شول. یوې ډلې د هغه د واده ملاتړ کولو او بلې ډلې مخالفت کولو، خو چا چې مخالفت کړی و حمید خراساني هغوی ته په خپل ټویټر کنځلې ولیکلې. له هغه څخه وروسته عبدالحمید خراساني د بدخشان د خلکو د لاریونونو ملاتړ وکړ او فطرت ته یې لارښوونه وکړه چې د بدخشان د خلکو په وړاندې د پوځي قوې له کارولو ډډه وکړي. هغه همداراز له طالبانو وغوښتل چې د دوو بدخشانیانو د وژلو عاملین دې هم خپلې سزا ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې په اسلامي امارات کې خلکو سره چلند د ژبې په تړاو ترسره کیږي او که دا کار ادامه وکړي هغه به له دندې استعفا ورکړي. په دې برخه کې هم طالبان په دوه ډلو وویشل شول. یوې ډلې خو د خراساني خبرې بیخي دروغ وګڼلې او هغه یې د اسلامي امارات یو ډیر زړور او ښه چارواکی وګڼلو، خو دا چې خراساني د بدخشان خلکو راپورته کېدل رښتیا ستایلي و، نو اوس یې طالبانو کې یوه ډله خلک خلاف شوي دي او له اسلامي امارات څخه د هغې د لرې کولو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د خراساني اکثره کسانو ویډیوګانې نشر کړي دي او دای هم ویلي دي که چېرته خراساني ته د طالبانو د بعضې کسانو له خوا څخه سپکاوی ونه درېږي نو دوی به د اسلامي امارات له لیکو څخه جدا شي.